بازم دوستای عزیز خوش آمدید. در این بخش برنامه هم یکی از فعالین سیاسی ولایت کندز ما با ما هستن. محمد عوض، حسن ناصری با ما هستن و از وضعیت ولایت کندز ما بیشتر بر ما معلومات خواهد دادن و اینی که فعالین مدنی ما چی کارهای خواهد کردن تا امنیت از اونجا برقرار شود تا بتونن صدای ملت و گوش مقامات برسونن. سلام بر شما سلطان، بخیر، خیلی خوش آمدید. علیکم سلام. سلام و صبح بخیر بر شما همکار عزیز دیگه ما، همکارای بخش تکنیک و بیننده های عزیز. ډیر من ناصری صاحب د کندوز له حالاتو به تاسو ښه خبر یاستئ ځکه که چېرته هم دلته پراته یاستئ، دلته په کندوز کې یاستئ، په کابل کې یاستئ، البته زړه مو په ټول هوش فکر مو په کندوز کې دی، حتما خپلوان شته دی او هلته احوال اخلئ. څه حالات دي اوس؟ نوې تازه جزئیات راکړئ. لکه څنګه تاسو ویل زموږ ټوله کورنۍ همالته ده، یوازې زه دلته یم. البته د خپلې کورنۍ لپاره نه، موږ د هر افغان وګړي لپاره هڅه کوو تر څو هغه حقایق چې نه سپړل کېږي موږ وسپړو، تر څو د مقاماتو غوږو ته ورسوو، هغه په سترګو وویني او په غوږو یې واوري. لکه څنګه چې تاسو هم معلومات لرئ، رسنۍ ټولې معلومات لري، د افغانستان ټول وګړي، سیاسیون او مقامات او عام وګړي معلومات لري. دغه تېره بله شپه یعنې وړمه شپه 1:30 بجه جګړه شروع شوه، تقریبا په 6 سمتو باندې د کندوز، چې تر سهار، تر پرون سهار چې تر ماښامه پورې، تر پرون ماښامه پورې د دې جګړې لړۍ روانه وه. تقریبا حدودا په 1.5-2 کیلومتره یعنې د کندوز ښار کې د مخالفین وسلوال ولکه یې ترلاسه کړه. ځینې یو ماموریت هم کړی و، د درېیمې اوضاع امر هم پکې ټپي شوی و، دغسې عام وګړي نور هم ټپي او شهیدان شوي وو. نو ځکه چې دوی داسې پلان نیولی و چې کندوز دې له سقوط سره مخامخ کړي، خو له نیکه مرغه زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په مېړانه، په زغرده، په ډېره زړورتیا باندې غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. خو لا هم تهدید موجود ده. دغه شپه چې نن شپه تېره شوه، په دې کې موږ، زه خپله په ویره وم چې موږ ګواکې نن شپه دې داسې یوه شپه وي چې بیا هم 8 او 12 د میزان د 94 کال او د 95 کال تکرار دې رامنځته شي. خو سهار چې ما ټلیفون وکړو له یو افسر سره د ولایت مقام، نو هغوی راته ویل چې دوی هم هماغه کومې سیمې چې نیولي دي اوس مهال هم، لکه شفخانه، د حوزوي شفخانه د کندوز د امام صاحب بندر، د خان آباد بندر سیمه دي، باغ شرکت، دا سیمې دي. دغو سیمو کې لا هم پراته دي، کمانډو ځواکونه تللي دي، ځانګړي ځواکونه د پولیسو تللي دي. اما د رسمي ګذشت په توګه باندې وایي تر مالبازاره پورې دوی رسمي ګذشت کړی، داسې لکه نمایشي غوندې، او بېرته راغلي اوس فعلا په ولایت مقام کې دي. خو له نیکه مرغه چې د کورنیو چارو وزیر او دفاع وزیر د دغه عملیات چارې پر لاس لري، هیله مند یم چې دغه د کندوز وضعیت بدلون ومومي. اما دغه ویره او اندېښنې زموږ له ډېره وخته دي، په هغه صحت په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، او عامیانه متل لري وایي مخکې له وقوع باید وقایه وشي. خو زموږ امنیتي ځواکونه، هغه ځواکونه چې په مدیریت کې یا په رهبریت کې دوی سهم لري، دوی په بیا ځلې باندې تېروتنې کوي. خپل پوستي یا کوم هغه تجهیزات چې دي هغو پوستو ته نه رسېږي. تاسې باور وکړئ چې په یوې پوستې کې یو ضابط 2 عسکر اوسېږي. یو ضابط 2 عسکر، هغه بیچاره په کوم امکان باندې، په کوم زړورتیا باندې، په کوم پشتیباني باندې جګړه وکړي. د ماموریت پولیس بیچاره ته یوه شپه محاصره و، پرون ورته تسلیم شو، په رسنۍ کې ما ولدل، په سوشل میډیا کې ما ولدل چې خپله یې توپکونه تسلیمول چې تاسې موږ تسلیم شوي. نو وګورئ دلته کله چې په مدیریت او په رهبریت په سوق اداره کې زموږ دلته همغږي نشته ده. یو په یو خاروانده، بل په بله خاروانده. کله چې یو واقع وشي بیا بالغ لاس په کار کېږي. موږ وایو چې نه، مخکې له هغې نه لاس په کار سره دغه ناخوالې به مو اوس نه لیدلې. اوس که کندوز بېرته همغه سیمې نیول کېږي، تاسې باور وکړئ چې یو کال د اقتصادي، ټولنیز، تمام هغه پروګرام، تعلیمي و تحصیلي پروګرامونه یو کال شاته. آقای ناصری، یعنی شما دلیل سقوط کردن بار ولایت کندوز همین میدانید که تجهیزات نیست برای مقاومت؟ ببینید ما به نام قلی اردوی 217 پامیر داریم، لوا داریم، فرقه داریم، در حد اداری هستن. پرسنل نظامی ندارن که اونا بتونن که یک شهر را از سقوط نجات بدن. ما حالا در فرارسیدن سقوط هستیم، ولی امید از این را داریم که نیروهای امنیتی و دفاعی ما با بسیار شهامت، با بسیار مورال بلند، آنچه که از خود جانفشانی نشان داد، زخمی شدن، شهید شدن تا کنون، ما میبینیم. ولی باز هم سوق اداری حکومت مرکزی در تقابل با بعضی مسائلی که با هم آمیخته است، نمیتونه که اضافه یا
مرحله را پر بکنه. مثلا ما اگر به ولایت خود رجوع بکنیم، به اداره محلی ولایت، آنچه که در آنجا میگذره مردم از آن فاصله گرفته. یکی از عامل دیگه که مردم از مقامات محلی فاصله گرفته، امی عدم همکاری حکومت با مردم است. حالا گاه اوقات سر مردم انتقاد میشه که چرا مردم با نیروهای امنیتی و دفاعی ما همکار نیستن. حالا نیروهای دفاعی امنیتی ما و یا هم اداره ملکی ما با مردم چی کاری کرده؟ اگر شما یک بار برین و سر بزنین به محاکم ما، یک آدم که یک دوسیه عادی داره و در 12 ساعت یا در 8 ساعت کاری او حل و فصل میشه، به این عنوان که به نفع شخص حقشان است و حق مثلا به نفع از او اتمام شود، شخصی که ادعای ناحق داره به نام از او اتمام میشه. این یکی از دلایلی از او میشه. یک دلایل دیگه که از اونها عدالت اجتماعی در بر هم خورده. هیچ کس به حقوق خود دست پیدا نمیکنه. اگر به 60 سالگی موجود نیست، هر کس به یک عنوانی در جامعه از یک آدرس میاد در اوج حکومتداری میکنه، ولی نمیشه که با او حکومتداری کرد. ولی یک تعداد از محسن سفیدان و فعالین جامعه مدنی داریم. هر کس که میاد در اوج چک برسان میزنه، چپن مندازن، جلک مندازن، لنگی بسر میکنه. او به حقایق یک بار ببینین، یک بار کار کرد یک شخص را ببینین، بعد از او تشویق ترغیب کنین. پیش از او اینا همچه کارا را میکنن، اونجا چک میکنن، او را بعد نامشان میگیرن، فلانی صاحب یا فلانی خان یا فلانی خان این کار کرد و کار کرد، در صورتی که هیچ کاری نکرده به خاطر منافع شخصی خودشان. ولی ما از آدرس مردم عام، از آدرس آن اشخاصی که اکنون دسترسی به آب آشامیدنی، با برق، با غذا، با مواد اولیه ندارند، دیروز تقریبا حدود نزدیک به عصر یک نان حدود 30 افغانی قیمت پیدا کرده بود. آیا یک غریب و یک مظلوم، یک بیچاره که روزمره کار میکنه و امرار حیات شبانی خود را از کار روزمزد خود به دست میاره، او چطور زندگی را سپری بکنه؟ آیا در قندوز هیچ چیز در امن نیست؟ جان، مال، عزت، آبروی انسان ها در اونجا در امن نیست. حالا که دقایق بعد یا ساعت‌های بعد چه اتفاقی میفته، ما هم هنوز در شاک هستیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. ولی امیدوار هستیم که اتفاق خوبی باشه و یک زندگی آرام و در امن داشته باشیم. ناصري صاحب، په دې درو کلونو کې ولې په څو کلونو کې ولې دویم دریم ځل څلورم ځل سقوط د قندوز ولې یوازې قندوز؟ وګورئ چې کله موږ په 94 کال کې په نظام په میاشته کې قندوز سقوط ومومو، نو په هغه وخت کې ولسمشر غني قندوز ته راغی، سفر یې وکړو. هلته یوه ډېره کلکه وعده چې هغه وعده چې موږ له حکومت نه ډوډۍ غواړو، نه کوم بل څه غواړو، هېڅ شی نه غواړو، یوازې امنیت غواړو. او ده دا وعده وکړه چې زه قندوز ټولې هغه سیمې چې اوس هم مخالفین له مخکې پکې وو او اوس یې کومې سیمې نیولي، دا ټول قندوز به د امن یوه نقطه جوړومه. خو لا هم دغسې ونه سو. اوس په دې ویره کې یم. زه هغه کمپاینرانو ته چې هلته یې دفترونه خلاص کړي په کندوز کې، د ولسمشر او د ولسکشر، هیله مند یم چې هغه کمپاینران د یوارې د خپلو مقاماتو د زنګ ووهي چې زه چېرته کمپاین وکړم، د کندوز په کومه کوڅه کې، د قندوز په مقام په ولایت کې وکړم، که د قمندانۍ کې وکړم، او که د هوایي ډګر په میدان کې وکړم، چاته کمپاین کې یو ځل د سر ووهي، یو ځل د زنګ ووهي دغه ولسمشر ولسکشر ته، او هغه نور کسان چې نمایندان دي هغوی دفترونه هلته خلاص کړي، یو ځل د زنګ ووهي دغه مقاماتو ته چې زه دلته په کوم نوم باندې کمپاین وکړم، او دغه کسان چې بیا هم راځي یو 1,00,000 رایې واخلي او بل 90,000، په کوم مخ، په کوم ادرس، په کومه حیا، په کومه ژبه باندې، په کوم روح باندې راځي، هلته دی بیا خلکو ته وایي نه کوي. مخکې هم د قندوز یعنې حالات ښه نه ول، د 4 دروازې حتی دروازو داخل کې هم طالبانو وخت تېروي، ژوند یې تېروي، همداسې که ټاکنه نه وله، جنګ نه و، همداسې نږدې په 100 کیلومترۍ کې طالبان پراته وو. مخکې د قندوز خلکو، مدني فعالانو، دولتي چارواکو ولې غږ نه پورته کوئ؟ ولې کوشش نه کوئ چې دغه ورځ یې لیدله چې بیا به یو ځل بیا دغه سقوط کېږي، دغسې خلک به وګورئ ځوانان او مدني فعالان یا شیبې مخکې ما درته وویل چې هلته دوه ډوله دي. یو هغه دی چې خپل شخصي امتیازات ترلاسه کوي، چې هر والي راځي، قمندان راځي، ښاروال راځي، رئیس امنیت راځي، خپل امتیازاتو لپاره فیسبوکونو ته بس کش ورکړي، فلانی صاحب فلانی صاحب فلانی صاحب یو 15 روپۍ یا یو چېرته سفر خرچي ورکړي، یا یو کنفرانس یا سیمینار ته یې ولېږي، بس په هغې باندې خوشحاله یو چک کوي. ولې هغه واقعي خلک، هغه کسان چې هغوی غواړي چې د خلکو درد وسپړي، د مقاماتو غوږونه ته وسپاري، زما هم زه یم، زما په شان به ډېر نور کسان هم وي، خو دوی بیا دوی څنګه عنوان کوي؟ بیا ډېر کسان وایي دا مخالف د حکومت دی، مخالف د محلي حکومت دی، مخالف د مرکزي حکومت. موږ هېڅ وخت د یوه نظام چې هغه
د افغانستان حاکمیت ترلاسه کړی او حداقل نیمه استوار یا نیمه په پښو ولاړ نظام ده د دې په کلکه په ټینګه باندې او په کلکه باندې موږ دفاع کوو او په څنګ کې ورسره ولاړ یو که چېرته نن هم ماته اړتیا پیدا سي او له بهرني هېواد سره جګړه وي له تروریزم له نړیوال تروریزم سره جګړه وي او ما ته وایي چې راسه نن ته ته ضرورت او ته وسله واخله ګر چې وسله مې زده حداقل زه هغه اوبو او مهماتو ته رسوی شم څنګه دا مې ملي فریضه او وجیبه ده چې دا به کوم له خپل ناموس له خپل ملت او له خپل هېواد نه به زه دا دفاع کوم ځکه چې هېواد زما مور زما پلار ده. آیا ټول خلک په کندوز کې همدا فکر لري چې باید خو نه لري کنه نه لري ما درته ویل چې نه لري که چېرته همدا مې کندوز یو داسې ولایت چې 33 ولایتو کسان هلته پکې ژوند کوي هلته پکې بزکشي روانه ده یو خو د حکومت لخوا یو ازمایښتي لابراتوار جوړ شو کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو والي د یوې ډلې لاړ قومندان امنیت د بلې ډلې لاړ نو هلته یو جنګل باغ لاړ بل عمرخیل صاحب لاړ عمرخیل صاحب د حکومت له د غني صاحب له ادرس لاړ او جنګل باغ د اجرایه رئیس ډلې لاړ نو هلته دوه مخالفې ډلې چې تاسې ولیدل په ډېرو سپکو الفاظو به یو بل ستایل ایا دغه دوه ډلې هدایت له کوم ځای نه اخلي خو یو ولسمشري باندې اخلي بل له سپیدار دوی دواړه په تقابل کې وو قندوز لابراتوار جوړ کړو په هغې باندې تجربه وکړه 2 ځلې سقوط پکې وکړو بیا هم موږ بار بار غږ کړو دلته کنفرانسونه ونیول مطبوعاتي کنفرانسونه مو دایر کړه مقاماتو ته خبرې ورسولې کېناستلو په مدني فعالیتونه وکړه لاریونونه وکړه هېڅ نتیجې تر دې دمه موږ ته نه حاصل شوې ځکه دلته د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي هغه بد تعریف چې له سیاست اخیستل کېږي وایي له هرې مجرا تاسې کولی شئ چې خپل مقام ته ورسېږي خپل هدف ته ورسېږي دغې نقطې د موږ افغانستان بربادره کړې ده. آقای نیروهای امنیتی که در ولایت کندوز است آیا کافی است اونا میتونن که به درستی امنیت ولایت کندوز نه مثلا از پیش گفتم که اونجا قلیورده هم داریم لوا هم داریم فرقه داریم ولی در حد اداری هستند آنچه که ما توقع داشتیم به زون شمال شرق که 4 ولایت است مرکزشان قندوز است باید او تجهیز میشد باید تشکیلات از او زیاد میشد افزوده میشد حالا ما میگم که به یک پستی که 3 نفر هست امی که اکنون که ما با دوستا صحبت میکنم اعضای فامیلم در نیروهای امنیتی است با یک ضابط 3 نفر 2 نفر دیگه هستن 4 نفر میباشن یکش در رخصت در 24 ساعت و 3 نفر 2 نفر عسکر یا سرباز 1 نفر هم ضابط آیا با 3 نفر کدام شنگه از یک ولسوالی ولایت و یک قریه را آباد میکنیم آن کسانی که مخالفین مسئله که بر یک عقیده نادرسته که تربیت شدن اونا جنگ میکنن در مقابل از 10 نفر هم هیچ است با 1 نفر از اونا ولی اینجا ما یک چیز که دیگه از نظامیای خود درخواست میکنم در رهبری نظامی باید همیشه در هر قلی اردو و یا هم در کندک و لیوا و یا فرقه در هر جایی که باید در پسته یا در ماموریت در حوزه هر سو باید بر ازنا درس سیاسی و وطن دوستی ایمانداری و مردم دوستی باید داده شود در زمان دکتر سام نجمی هم چی یک چیزی بود ولی حالی او چیز وجود نداره حالی احترام حتی بین ضابط عسکر افسر وجود نداره بجز از اینکه سلام کلام میتن اما کرکتر نظامی را مرد نمیکنن حتی لباسی که میپوشن یخنشان باز است کلاه در سر ندارن آیا چطور میتونه که یک دلیلش هم بوده میتونه که هماهنگی درست مدیریت درست در بین قوای امنیتی که در اونجا نیروهایی که در کندوز موجود هستن وجود نداره بالکل دینه هم گشتن این مشکل حل کیږي بالکل دینه هم گشتن دا اصل په سلو کې تاسو ګورئ البته اوس قومنداني په سر کې بیا والی مقام پکې ده ځکه چې د ولسمشر نمایندګي کوي هلته او د امنیتي غونډو رهبري به هم کوي خو هلته بیا ضدي ځانځاني حکومتونه هم شته دي له هر ادرس راغلي دي که دلته ته ورسره په جنجال کې چې فلاني سیمه کې باید موږ عملیات کړو دی باید چې هلته یې مه کوه هلته خو دی لاس لري فاسد سړي سره غله سره اختطافچي سره ظالم سره دی هلته لاس لري نو دی که دته څه ته لږ زرم دی ښورئ لکه سترج دانه دی به دلته لوړ مقام ته زنګ وهي هغه بیرته زنګ تا ته وایي چې غله شه که نه ته په خطر کې ځینې دوستان د خپلې چوکۍ د ساتلو لپاره هم غږ نه کوي خلک قرباني کوي د خپلې چوکۍ د ساتلو ډېرې زیاته مننه ناصر صاحب چې راغلاست بیا بلنه ومنله په همدې هیلې چې قندوز کې دې نه وروسته نور هم ارامي شي او نور توجه ورته وشي تر څو دغه خلک یو ځل بیا ونه کړېږي او دې غم دردونه نه خلاص شي ډېره مننه چې راغلی مننه له تاسو نه چې موږ ته وخت راکړو حداقل ومې کړی شو چې د کندوز هغه حقیقي انځور وړاندې کړم لیدونکو ته ډېره مننه خوشحاله اوسئ تاسو هم ډېره زیاته مننه وروسته عبدالهادي قریشي صاحب را سره د هغوی سره به هم خبرې کوو خو مخکې د هغه نه البته یو ویډیو همکاران چمتو کړی دغه وګورئ د هغې نه وروسته بیا هم را سره ملتیا وکړئ بیا به مونږ په ژوندۍ بڼه قندوز ته زنګ هم و البته ټلیفون له لارې به د قندوز حال اخلو ملتیا را سره وکړئ
خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من کوه کمر غلام شد چی آفتاب و آتشه قیامت قیام شد چی مردمان سرکشه شهادت و مراد را و گوش سنگ سنگ خود چه سخت مرم زند گلوی سرزمین من گلوی سرزمین من خانه خانه رستمه و خانه خانه آرشه برای روز امتحان دلاور کمان کشه چی سرفراز ملته چی سربلند